دوستانو سلامونه، هیله یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د کریپټو کرنسي کورس اتمې ویډیو ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې په مخکنیو ویډیوګانو کې موږ تاسو د صرافیو په اړه باندې یو مقدماتي او یو تیوریکي پیژندګلوي شروع کړې وه. تقریبا 2 صرافۍ مو مخکې معرفي کړې وې چې اوس درېیمه صرافي د کریپټو ډاټ کام په نامه غواړو چې دا صرافي تاسو ته معرفي کوو. دوستانو، کریپټو ډاټ کام هم د صرافۍ د جملې څخه یو صرافي ده چې تقریبا په نړیواله کچه باندې کار کوي. زه دلته د دې صرافۍ ځینې مشخصات تاسو ته بیانوم او هغه څه چې ډیر مهم دي چې موږ تاسو ته دغه صرافۍ په اړه باندې پوه سو او عملي زده کړه یې عملي بیک ګراوند انوایرنمنت بیا ان شاء الله په راتلونکي درسو کې وایو. د کریپټو ډاټ کام تر ټولو لومړی دغه چې دی هغه دوستان وایي امنیت یې بیخي لوړ دی. د دوی سکیورټي ډیره لوړه ده. د سایبریایي بریدونو په وړاندې په لومړۍ درجه کې ده، یعنی د سایبریایي بریدونو په مقابل کې د دوی امنیت لوړ دی او د درجه بندۍ په لحاظ باندې هم په لومړۍ درجه کې قرار لري. د کریپټو په اړه ښه لارښوونې هم وړاندې کوي. کله نه کله دوی د کریپټو کرنسي په اړه باندې ځینې کورسونه لري، ځینې معلوماتونه وړاندې کوي او د خورا ښه او غوره سرعت لرونکی ده. ښه سرعت هم لري. د ټیټ پیسې لرونکی ده یا پیس. اصلي دغه کریپټو ډاټ کام چې ډیره مشهوره ده، د دوی پیس چې دی یا کمیشن چې ورته وایي هغه چې شته یو څه اندازه کښته د نسبت نور صرافۍ ده. په امریکا کې ځینې خدمات نه لري. د امریکا په ځینو ایالتونو کې مثلا یا د ویډرا په برخه کې یا د پیمنټ په برخه کې یا په نورو برخو کې یا د تریډ په برخه کې یا د هغه پیډ چې هلته موجود وي هغه نه لري. ځینې خدمات په امریکا کې فعال نه دي. دوستانو، دا د کریپټو ډاټ کام صرافیو لوګو ده چې تاسو وینئ. په دغه لوګو باندې او دغه لاندې چې لیکلی دی کریپټو ډاټ کام دغه سایټ دی. په دغه لوګو او دغه سایټ باندې په اپل سټور او ګوګل سټور او ګوګل کې دا پیدا کیږي. څلورمه صرافي دوستانو د بلاک اف آی په نامه باندې ده. دا هم د صرافۍ د جملې څخه یو صرافي ده چې ځینې ځانګړتیاوې لري. وایي د لوی تجارانو لپاره خورا ښه اپشن دی. هغه خلک چې ډیر تجارت کوي، مثلا پیسې ډیرې وي، د تریډ ډیر کوي، دا د هغو لپاره ښه اپشن دی. خپلو کارکوونکو ته بیټکوین په قرض هم ورکوي. دغه بلاک اف آی چې دی خپل کارکوونکو ته بیټکوین په قرض باندې ورکوي. دا چې څنګه په قرض باندې ورکوي نو هغه به ان شاء الله په راتلونکي درسو کې وایو. خپلو لویو پانګوالو ته د ښه تخفیف وړاندیز کوي. هغه پانګوال یا تجاران چې ډېر پانګه یې دلته بنده کړي هغوی دپاره ښه تخفیف یا کمښت لري. داخل په اپ کې د سکو د تبدیلولو لپاره کوم فیس نه اخلي. موږ تاسو چې مثلا کله په نور صرافیو کې مثلا بیټکوین اړوو په تیتر باندې یا تیتر اړوو په یوسټیټي باندې په ایتیروم باندې یا هغه په شیبا باندې اړوو، په دغه تبادلې کې د دې څخه اندازه فیس اخلي. خو په د بلاک اف آی کې دا فیس نشته. که چیرې پیسې ور اچوو او یا یې باسو نو بیا فیسونه اخلي. د دې فیس بیا د پیسو په ډیپوزیټ او ویډرا کې خپل معین اندازه فیس اخلي. په امریکا کې پوره ملاتړ لري، هلته تجاران لري او د دې ملاتړ کوي. هیڅ میاشتنی فیس نه اخلي. میاشتنی فیس و دا کیسې بیا نورې نه لري. دا بلاک اف آی د تریډ لپاره فیس بیخي نه لري. کله دا هغه تجاران لپاره چې لوړه پانګه یې بنده کړې دي چې کله تریډ کوي بیا فیس نه ځینې اخلي. د دوی محصولات د یو او بل مملکت ترمنځ توپیر لري. ځینې محدودیتونه د یو مملکت لپاره وي، مثلا ځینې محدودیتونه بیا د بل مملکت لپاره وي. ځینې اکاونټونه د پیسو ایستلو لپاره محدودیتونه لري. مثلا که ستاسو په اکاونټ کې $1,00,000 یوسټي یا ډېر وي، دوی تاسو ته ویلی سي وایي چې مثلا 90,000 ایستلی سي یا 10,000 ایستلی سي یا دغونه ایستلی سي. داسې محدودیت لري. او دا صرافي تر اوسه پورې د نړۍ په کچه نه ده مشهوره سوې، بس یوازې په هغه امریکا کې کارېږي. لاندې لوګو ده دغه چې تاسې یې وینئ. دوستانو، زموږ او ستاسې درس د اتمې ویډیو تر دغه ځای پورې کافي ده. راتلونکي درسونه انشاءالله په نور ویډیوګانو کې تاسو ته وړاندې کوم. تر بیا